یو ځل بیا دا خبره کومه، په لسګونو علماء کرام د دارالعلوم دیوبند علماء کرامو موږ افغانانو ته راکړي دي. دا چې زموږ د لاسه زموږ علماء کرامو وتله، زما ورونو تاسو ما معفوئ، دا چې زموږ د لاسه افغانانو د لاسه افغاني علماو وتله، غلطي د هر کس ته، د هر مشر ده، د هر شخصي او غیر شخصي کس ده، د هر دولتي او غیر دولتي کس ده. ولې علما د ټولنې اساسي سرمایه ده، ولې د لاسه ورکو؟ په دې علماء کرامو خو زموږ دین جوړ دی، زموږ زندگی آباده ده، زموږ کورونه په ودان دي، زموږ په مابینځ کې اخلاق او ادب دغو علماء کرامو راښودلی دی. ځکه نو د دغو علماء کرامو په خاطر باندې زموږ هغه اساسي رکنونه چې رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه موږ ته 5 بیان کړي وه، دغو علماء کرامو راورسوله. نو د دیوبند د علماء کرامو سره نورو خلکو صحبت، نورو انسانانو ملګرتیا اختیار کړله. ځکه یو ولی راپورته سو، بل صوفي جوړ سو، بل محدث جوړ سو، بل بیا مفتی جوړ سو، بل بیا ادیب جوړ سو، بل بیا مبلغ جوړ سو، بل بیا شاعر جوړ سو. په اسلامي حدودو کې رب العزت چې دوی ته اجرونه ورکړي. دا چې دوی هم دا سلسله تر ما ته افغانانو راورسوله، او زما او ستا زما ورونو څه کار دی؟ زما هم او ستاسو هم دا وظیفه ده، زموږ د ورونو هم او زموږ او ستاسو د خوندو او د مندو هم دا وظیفه ده چې د علماو صحبت، د صلحاو ملګرتیا، د اولیاو شناخت په هغه معنا باندې اختیار کو، په هغه ترتیب باندې د ځان لپاره انتخاب کو، په کم ترتیب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام لپاره انتخاب کړی.